बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तासु गोरे वसीन खबर जोहम मोहम्मद इदरीस खान। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर द कचरपा बाजार बिल शेविदी द कसाफ्तो पोरे द अस्पताल पर डंग और वजम बयान दी अखपुर शेविदी द सफाई खराबलीला आमला नारोवानो ता मुश्किलात पैदा शेविदी जमुंजा नुमाइंदा अवैस जुबैरी तासुल अस्पताल हातूना बयान नवी نن زموږ موضوع دا دی چې د پیښور ګلونو ښار کلاوېدو نو هغې نه پس چرته م وګورئ ښار کې وګورئ یا ښار نه بار وګورئ دا ګندګي ډېر چې دی هغې نه تبدیل شوی دی او کافي خلک چې دي هغه هم پازاب شوي دي او خاص طور باندې خبره وکړو دا مونږ هغې ریډینګ اسپتال چې کوم دی غټ تدریسي اسپتال دی هغې مخامخ ایمرجنسي ګیټ مخامخ موجود یو چېرته دا ډیران چې دی دا لګېدلی دی او دلته قسمه چې کم بیماریان دي هغه پلاوي لګیا دي دلته مریضان هم دي او مریضان چې دي هغه هم کافي افیکټ هغې باندې کیږي لګیا دي نو راځئ نه دلته چې کوم ولس دی پیښور هغې نه تپوس کوو که هغه څه وایي دې حوالې سره نو هغه به ستاسو وړاندې به وي او دا خلک چې کوم خبرې کوي دا ولس کوم خبرې کوي دې څه خبرې کوي د ګند حوالې سره څه وایي او د چې ښار حوالې سره څه وایي راځه چې اورو تاسو څه وایي خیبر پښتونخوا خاص طور د پیښور د ګلونو باغ ګلونو ښار کلاوېدو دپاره او دلته چې کوم ګندونه دي ډېر زیات ګندونه او خاص طور پر دا چې کوم غټ اسپتال دی تدریسي اسپتال دی ریډینګ اسپتال مخامخ هغه هم ایمرجنسي مخامخ دا ګند پروت دی او ډېر تعفن هم پیلاویږي لګیا دی نو مریضان هم ډېر تکلیف کې دي دې حوالې سره تاسو څه وایئ ډیره زیاته مننه کوم ستاسو چې تاسو مونږ له دومره موقع راکړه او که څنګه تاسو خبر وکړه چې دې ته د ګلونو ښار ویلی کېږي خو په ظاهره باندې دا بدبختي یا دغه زمونږ په خپله باندې ده ځکه چې دا پلاستیکونه یا دا ګندونه دا خځلې خو بل څوک نه راوړي د بهر نه دا مونږ په خپله باندې غورځو نو د حکومت هم پوره کوشش دی د هغو خو لګیا دي خو د هغو سره چې مونږ تعاون ونه کړو مونږ کوآپریشن ونه کړو ځکه چې که زه د پلاستیک راوړم په روډ یې وغورځوم بل کس راوړي نو د هغې نه به یو لوی ډیری جوړ شي نو زه ستاسو په وساطت باندې او د حکومت نه هم دا غوښتنه کوم چې هغو کوم دلته ستاسو خبره زه کټ کوم ستاسو خبره صحیح ده هر چېرته وګورئ که نه ښار کې خاص طور پر دلته م وګورئ ښار کې وګورئ دا ګندونه ډېر زیات دلته پروت دي او دا چې کوم لیبارټریان دي دلته د دې د کوم فلسه ده دلته هغه هم پروت دی مختلف قسم بیماریانې پیلاویږي لګیا دي او خاص طور پر تاسو وګورئ چې دلته ایمرجنسي ګیټ هم دی مریضان هم دي دا هغه کړکیان هم کولاو شوي دي هوا راځي هوا سره ګند دننه ځي هغه دننه ځي دې حوالې سره تاسو څه وایئ د دې حوالې سره خو زه دا وایم دا خو حکومت له دا قدم په کار دی چې دلته یو باکسز یا د کچرې کوړهدان ولګوي او هر سړی راځي په هغې کې کچره اچي ځکه که دلته ته په دې ټوله ایریا کې یا د روډ په غاړه خاصه د الاړه چې هسپتال د ایمرجنسي ګیټ سره وګوري یو داسې کوړهدان یا یو داسې خځله ورچوونکې ډبه نشته چې په هغې کې خلک ډیران واچوي او هغه سټور کړی شي نو دا خو د حکومت د ټولو نه زیاته غلطي ده ځکه چې هغو په خپله باندې دا څیز ویني نو په کار ده چې دلته یو څیز ولګوي د خلکو دپاره چې هغې ته کچره ورچل کېږي یو خو جي زما ډبلیو اس پي والا نه دا دغه خاص کر د پی ټي آی والا نه چې ځای په ځای نن سبا ګندونه پراته خاص کر د لارج مخامخ دا ګند تاسو ګورئ او بل دا ماشومانو کوم واټ چې د هغې مخامخ سانه ګندګیري پرته ده که لس کالو راسي کندې کپرې ټول مریضان پیزي راځي که لاندې زړې ایمرجنسي سره وګورو هلته هم ګندونه پرایي لارج نه ګیر چاپېره ګندونه پراته دي ډبلیو اس پي والا او نه پی ټي آی حکومت د دې ګورنمنټ باره هېڅ دغه نشته یو هېڅ نشه ځای په ځای ګندګي ټول د پښتنو بچي چې کوم دی د هېڅ نشې او د ګندګیري د تباه او برباد شو کوره کټ کټ کې ګوتې وهي او ځان له 100 روپۍ ګټي او هېڅ نشه پې کوي او تبه یې وکړي تاسو دې حوالې سره تاسو څه وایئ دلته ګند چې دی دلته پروت دی او مخامخ چې دی خیبر پښتونخوا خاص طور پیښور غټ اسپتال دلته موجود دی نو دې حوالې سره تاسو څه وایئ یاره دا بالکل فورا لرې کړی شي دلته مریضان هم تېرېږي هغوی ته د دې نه تکلیف وي او بله خبر دا ده چې دا روډ هم دې تنګ کړی دی دومره ګنده بي وي که نه چې روغ قسم په دې باندې تېرېږي که نه هغه مریض کېږي او دلته ټول مریضان راځي اکثر پکې د ستا مریضان وي نو هغه چې دلته تېرېږي ډېر زیات ګډوډ شي زموږ دا مخامخ دوکان دی بالکل چې دلته څوک هم تېرېږي که نه غټ تکلیف دی دې نه ډېر نیم روډ دې بند کړی دی اسپتال مخې ته ګند پروت دی
اس اس پی د 100 پیری چې کوم دی موږ بیان وکړه دلته زما جي دکان هم دی او دا ګن چې کوم دی څوک نه اوچتي قسمه قسم بیماری دی نه خلکو ته جوړیږي د جلد امراض زیات شوي دي نور زیات زکامونه او سینې بیماری ډېرې زیاتې شوي دي هېڅوک د دې پروا چې کوم دی نه کوي حکومت خاموش پروت دی د دې زغم او درد چې کوم دی نو دا حکومت چې کوم دی نه کوي ډېرو ورځو نه دا پروت دی خلکو ته هم څومره تکلیف په لاره باندې خلک ځي او بوی پې لګي غلطه خوشبو چې کوم دی نو کوي دلته ډېرو خلکو ته تکلیف دی او حکومت چې کوم دی د دې غم نه کوي جی دا دلته د ایمرجنسي مخه ده زمونږ هاسپیټل دی پیش وي دلته دکان هم دی دلته ګن دی دې نه پوډریان پکې ګوتې و دې نه خو قسم قسم بیماریانې جوړېږي نو موږ د ډبلیو ایس ایس پي والا ته خواست کوو چې دا خیر دی اوچت کړي او دا خو لاره ده ورسره وایي دا څه ګند دی او څه شی دی بدبو دې لګي که نه جی څنګه تاسو د خلکو خبرې واورېدو هغه هم دا ویل چې زمونږ د پښتانه چې دي هغه بدقسمتي ده چې هغه اواز نه اوچتوي او چې کم حکومت کوي هغه باندې حکومت کولی شي نو دلته ګندم پروت دی یو ډیران شکل اختیار کړی دی او مخامخ هاسپیټل هم دی او هغه هم ایمرجنسي ګیټ مخامخ نو دا موږ دپاره ډیر غټ سبق دی نو دا خلک دا وایي چې دا ډبلیو ایس ایس پي طرف نه دی دا ګن چې دی دا ډیر فل فور چې دی هغه اوچتولی شي چې کم بیماریانې پیلاویږي لګیا دي هغه لږ کم شي ولې چې ډیر زیات بیماریان چې دي هغه په دې وجه نه چې دي هغه پیلاویږي لګیا دي نو د خلکو تاسو هغه خبرې مو واورېدو د پېښور ولس تاسو خبرې مو واورېدو هغه تاسو ته دا همدا خبرې کول چې دلته ګند او ډیران شکل اختیار کړی دی او قسمه قسمه بیماریان چې دي هغه پیلاویږي لګیا سعید اویز زبیری صاحب ډیر زیادت منن تر منوي ډیر نیکسٹ ویډیو پورې الله حافظ